رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما د ایمان او عقیدې ډېرو درنو مسلمانانو ورونو او خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله متعال دی وکړي چې د ټولو وختونه په خوشحالۍ خوښۍ او عافیت باندې تیریږي. الله متعال مو د اوس دپاره او فراتونکي کې د هر قسم مصیبتونو او آفتونو نه خوندي او محفوظ وساته. عبادات مو الله په خپل دربار کې قبول کړه. درنو ورونو او خویندو، زه د نن ورځې په درس کې غواړم چې د روژې د وجوب شرایط او د روژې د ادا شرایط او د روژې د صحت چې کوم شرایط دي هغه ستاسو مخې ته کېږدم، ځکه چې ټول عبادات هغه یو لړ ځانګړي شرایط لري. که چېرته دغه شرایط موجود شي نو دغه عبادت ګڼل کېږي او دا صحیح کېږي، او که دا شرایط موجود نه وي نو هغه عبادت د عبادت په بڼه باندې نشي منل کېدلی. روژه هم د اسلام د 5 ارکانو نه یو ستر رکن دی، ستر عبادت دی. نو دا هم د نور عباداتو په څیر باندې د وجوب د پاره خپل ځانګړي شرایط دي چې دا روژه په چا باندې واجب کیږي، او د ادا د پاره خپل ځانګړي شرایط دي چې هغه ادا چې هغه ادا ګڼل کیږي او د هغې کوونکي د ذمې نه د غاړې نه دا حکم فارغېږي. هغه څه شرایط دي؟ او د دې لپاره خپل شرایط دي چې مونږه شرعاً فیصله وکړو چې دا عبادت اوس صحیح عبادت دی او دا سم دی او دا ناسم دی. لومړی راځم د روژې د وجوب شرایطو ته، چې روژه په کومو شرایطو باندې په انسان باندې واجب ګرځېږي یا فرض کېږي. په دې شرایطو کې لومړی شرط هغه اسلام دی. معنا دا چې روژه په کافر باندې فرض نه ده، واجب نه ده. د روژې د وجوب د شرایطو نه یو شرط هغه اسلام دی، چې دغه څوک چې روژه نیسي نو دا به مسلمان وي. معنا الله باندې به باور وي، په ورځ د آخرت به باور وي، کومو شیانو باندې چې ایمان ضرور دی، لکه ملایکو، د الله کتابونه، دوباره ژوند او ایمان په خیر او شر باندې چې دعا د الله د طرف نه دي. په دغسې ارزښتونو باندې ایمان لرونکی او باور کوونکی انسان باندې واجبېږي. او دا یوازې د روژې قضیه نه بلکې ټول شرعي چې کوم فروعي مسایل دي دې باندې انسان هلته مخاطب ګرځېدلی شي چې هغه مسلمان او مؤمن وي. نو لومړی شرط اسلام دی د وجوب دپاره. دویم شرط د روژې د وجوب دپاره هغه بلوغ دی. معنا دا چې نارینه وي که زنانه وي چې دا انسان بلوغ ته رسېدلی وي. ځکه چې انسان الله متعال د عباداتو په برخه کې په هغه څه مکلف کړی چې د انسان په وسع او توان کې وي. د بلوغ نه مخکې انسان وسع او توان دومره نه وي چې ځینې عبادات هغه ترسره کړي. نو دې وجې نه بلوغ اسلام د ډېری احکامو دپاره د وجوب شرط ګرځولی دی، د وجوب دپاره شرط ګرځولی. بلوغ دا چې اوس د بلوغ علایم او مظاهر څه شی دي چې موږ وپوهېږو چې مثلا دا انسان بالغ دی او دا نابالغ دی. په دې رابطه ځینې علایم داسې دي چې هغه د نارینه و زنانه ترمنځ مشترک دي،
دواړو کې دا معلومیږي چې دا بلوغ تر رسیدلی چې دغه علایمونه یوه علامه احتلام یا شیطان تیر ایستل دي چې خوب کې یو څه ورته مخې ته راځي او هغه احتلام کېږي او انزالي کېږي. دا علایم دا د احتلام علامه هم نارینه کې د بلوغ علامه ده او هم په زنانه کې ده. دا اتفاقی ده. او د دې نه بعد که د احتلام قضیه نه وي نو بیا د عمر په لحاظ باندې ده. د عمر په لحاظ په دې کې اختلاف دی چې کم عمر د بلوغ دپاره معتبر ګڼلی کېږي. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې نارینه 18 کلنۍ کې د بلوغ مرحلې ته رسیږي چې 18 کاله پوره شو که احتلام موجود نه وي نو دا سړی بالغ ګڼلی کېږي. او د زنانه د پاره هغه بیا 15 کلنۍ هغه ګرځولې ده. د عمر موده ګرځولې چې 15 کلنۍ پورې که ښځه مثلا احتلام ونه شو نو چې 15 کال عمر پوره شو نو دا بالغه ګڼل کېږي. او صاحبینو چې کوم دی صاحبینو بیا د نارینه د پاره تقریبا 15 کاله امام ابو یوسف امام محمد 15 کاله معتبر کړي چې 15 کاله ته چې نارینه ورسېده نو هغه بیا د بلوغ مرحلې ته رسېدلی او د زنانو د پاره 18 کاله اخري مقرر کړي دي. نو چې دې سن ته نارینه یا زنانه ورسېده دا بالغ شمیرل کېږي او د باندې روژه فرض کېږي. او د همدې په څېر ځینې داسې علایم دي چې هغه یوازې زنانه پورې خاص دي چې هغه مثلا د ماهوار تکلیف یا د حیض راتلل دي. دا د بلوغ علامه ده ځکه حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله لا يقبل صلاة حائض الا بخمار. الله متعال د یو بالغ ښځې لمونځ نه قبلوي مګر هغه د پړوني سره چې د هغې سر و هر څه پټ وي. نو دلته د حایضې نه معنا بالغه. نو او دویم ځانګړې علامه چې زنانه دپاره دغه حمل دی چې کله زنانه حامله شي امیدواره شي بچي باندې اولاد باندې نو دا هم علامه د بلوغ ګڼلی کېږي. نو دغه علایم چې په زنانه کې چې هغې پورې خاص دي یا نارینه کې د عمر په لحاظ باندې او یا هم هغه علایم چې هغه مشترک دي چې دا کله موجود شي نو د باندې روژه فرض کېږي. دریم شرط د روژې د وجوب دپاره هغه عقل دی چې په انسان کې به عقل موجود وي. په لیونی باندې مجنون باندې روژه نه ده فرض ځکه چې ما مخکې وویلې چې د روژې د فرضیت دپاره د یو حکم او د عبادت د فرضیت دپاره دا ضرور ده چې انسان په هغه حکم باندې پوه شي. فهم د عقل نفرته د انسان منځ ته نشي راتللی او چې فهم نه وي نو هغه کولی هم نشي چې هغه یو شی ترسره کړي. دی په وس او توان کې نه دي. نو دې خاطر باندې شریعت عقل د یو حکم د وجوب دپاره شرط ګرځولی دی. نو روژه په عاقل انسان باندې که نارینه وي او که زنانه وي دا فرض کېږي. البته یو قضیه ده چې کله انسان په خپله باندې د بعضې شیانو د څکلو په نتیجه کې زایله کوي. که چېرته انسان د شرابو یا د نورو مسکرو نشه راوستونکو شیانو په وسیله باندې خپل عقل زایل کړی و نو دی په دې کې ګناهګار دی. دا روژه د باندې تغلیظا او زجرا واجب ده چې کله دی رابیدار شو عقل یې بیرته ځای ته راغی نو دا به دې روژې هغه راوړي ده قضایي راوړي. نو دې وجه نه ځکه چې دی په خپل لاس باندې د عقل زایله کړی دی او موږ چې کومه خبره کوو هغه د هغه عقل په اعتبار باندې چې هغه همدقسې مثلا یو سړی لیونی زیږېدلی دی او هغه کې عقل نشته نو هغه باندې روژه فرض نه ده. څلورم د روژې د وجوب شرط هغه دا دی چې
دا سړی به په دار اسلام کې اوسیږي په دار اسلام کې روژه په فرض ده او که چیرته یو مسلمان په دار حرب کې اوسیږي نو دا پکې ضرور ده چې هغه به د روژې په هغه باندې پوه وي ده په فرضیت باندې د حکم باندې به دی عالم وي چې روژه دا فرض ده که چیرته په دار حرب کې یو چا نوی اسلام راوړی وي او په دې باندې علم او پوهه نه وي چې روژه فرض ده نو هغه په دار حرب کې عذر ګڼل کېږي خو دار اسلام کې د دغسې یو شرعي حکم په اړه باندې څوک معذور نشي شمیرل کېدی ځکه دا دار اسلام دی د دار اسلام نه او دار حرب نه زما هدف دا دی چې فقهاو دار اسلام هغه ځمکې ته ویله چې هلته د اسلام احکام غالب وي که څه هم ذمیان پکې اوسیږي خو هلته مسلمان په آزاد توګه باندې اسلامي شعائر او اسلامي احکامات ترسره کولی شي او غلبه پکې د مسلمانانو وي او دار حرب هغې ځمکې ته وایي چې هغې کې بیا غلبه د کفر او بېدینۍ وي که څه هم یو نیم مسلمان هم پکې اوسیږي خو غلبه پکې د کفر وي نو دا څلورم شرط دی دویم راځم د روژې د ادا شرایطو ته د روژې د ادا شرایط چې اوس کله کله خو یو روژه په چا باندې واجب وي خو بالفعل ادا ور باندې واجب نه ده یعنی معنا دا چې د هغه ذمه د دې اهلیت لري چې روژه په واجب شي هغه شرایط پکې پوره دي عاقل دی مسلمان دی او د دې په څیر باندې بالغ دی په اسلامي ټولنه کې اوسیږي خو اوس بالفعل چې اوس روژه راغله نو د دې دپاره اورل نور شرایط پکار دي چې په دې شرایطو کې یو شرط چې د هغه اقامت دی چې اوس دغه عاقل او بالغ او مسلمان په اسلامي ټولنه کې اوسیدونکی انسان به دلته اوسیږي یعنی معنا دا مسافر بنوي په مسافر باندې روژه فرض نه ده هغه ته رخصت ته چې روژه وخوري او بیا د دې په عوض کې چې کله مقیم شو خپل کور ته بیرته راغه نو بیا روژه ونیسي نو اقامت د روژې د ادا د شرایطونه یو شرط دی د همدې په څیر باندې صحت دی صحت روغوالی جوړوالی د بدن چې دا سړی که عاقل هم وي مسلمان هم وي بالغ هم وي په مسلمان ټولنه کې اوسیږي خو چې مریض وي روژه پې نه ده فرض روژه به نه ادا کوي بلکې صحت ورته شرط دی چې کله دی روغ جوړ و نو روژه ور باندې فرض ده او د همدې په څیر باندې درېم د ادا شرط هغه د حیض او نفاس نه پاکوالی د ښځې په حق کې چې ښځه د ماهوار تکلیف نه یا د هغه تکلیف نه چې اولاد نه وروسته کوم تکلیف ورته پیښیږي د زیږېدلې نه وروسته چې نفاس ورته وایي کومه وینه چې راځي د دې نه زنانه پاک وي نو دې باندې بیا د روژې ادا کول فرض دي که دا مسله نه وي نو زنانه باندې بیا روژه نشته او بیا به چې کله د دې تکلیف نه زنانه پاکیږي د ماهوار تکلیف نه او حیض نه د نفاس نه نو دې دواړو صورتونو کې نه په دې باندې مونځ شته او نه روژه شته خو البته د مونځ اعاده پې بیرته نشته چې بیا اعاده کړي او د روژې اعاده ور باندې شته ځکه احادیثو کې همدقسې راغلې ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د روژې په رابطه امر کړی چې دا به د دې به اعاده کړي قضایي به او د مانځه اعاده او قضایي بیا نشته دریم د روژې د صحت دپاره شرایط دي چې روژه کله صحیح کېږي کېدای شي کله کله بالغ عاقل او مسلمان په اسلامي ټولنه کې یو انسان چې روغ جوړ وي مقیم وي یو روژه ونیسي خو سړی ووایي چې دا روژه سمه نه ده دا صحیح روژه نه ده نو روژه کله صحیح کېږي د صحت دپاره لومړنی شرط هغه نیت دی نیت چې د په هغه وخت کې چې کم وخت د نیت دپاره مقرر شوی د روژې دپاره ځکه روژه خپل اقسام لري د هرې روژې ځانګړی د نیت دپاره وخت مقرر شوی موږ به انشاءالله د روژې اقسامو کې دا خبره بیا واضح کړو نو روژهدار انسان به نیت کوي ځکه دا عبادت دی او عباداتو کې نیت هغه ضرور دی انما الاعمال بالنیات البته ځینې عبادات داسې شته چې هغه عبادت دی خو هغه
بذات مقصود عبادت نه دي هغه د نور عبادت د پاره د وسیلې په حیث باندې استعمالېږي نو هغې کې بیا نیت چې کوم دی هغه نه ده فرض او لازم نه دی روژه کې نیت کول دا لازمي دي پرته د نیت نه روژه ځکه مقصودي عبادت دی پرته د نیت نه روژه پکې نه صحیح کېږي دویم هغه چې دی هغه د روژې د صحت د شرایطو نه هغه د حیض او نفاس نه پاکواله دا د آداب په شرایطو کې راغلی وو خو دا د صحت شرط هم دی یعنی معنا دا چې کومه زنانه او کومه خور د دې ماهوار تکلیف سره د دې مثلا اولاد د زیږېدلو نه وروسته چې د هغې مثلا هغه پاکه شوي نه وي د هغې سره روژه ونیسي نو شریعت کې مونږ دې ته سمه روژه نشي ویلی نو دا صحیح روژه نه ده نو د حیض او نفاس نه پاکواله دا د روژې د صحت دپاره یو شرط دی دریم شرط هغه دا دی چې انسان د خوراک څښاک او د جما او دې ته ورته شیانو نه ځان وساتي چې که چېرته یو انسان د دې درې واړو شیانو نه خوراک نه څښاک نه یا مثلا د کوروالې نه او دې ته ورته چې کوم شیان دي چې هغه د روژې مفترات دي او یا د روژې مفسدات دي موږ به د روژې چې کوم مفسدات دي یا کوم مکروهات هغه به ځانګړي درس کې انشاءالله بیا تقدیم کو نو دا شرط چې انسان به د خوراک نه ځان ساتي څښاک نه به ځان ساتي کوروالې نه به ځان ساتي او دې ته ورته شیان نه به ځان ساتي نو دا روژه بیا صحیح کېږي که چېرته د روژې په جریان کې دا شیان صورت ونیسي نو دا روژه نه صحیح کېږي البته یو شی ته نه مستثنا دی که چېرته یو انسان روژه هیروي او په هیره سره د خوراک او څښاک وکړي نو د نسیان په صورت کې د روژه پر ځای ده ځکه حدیث کې راځي چې نبی رسول الله فرمایي که څوک په هیره سره په روژه کې خوراک او څښاک وکړي نو دته دا د الله د طرف نه میلمستیا ده د خپله باقي ورځ او باقي لحظات او شیبې روژه دا وساتي او دته الله پاک دا میلمستیا ورکړي روژه پر ځای ده او روژه ماته شوې نه ده دا تقریبا د روژې د وجوبو د روژې د ادا او د روژې د صحت دپاره شرایط و په جزئیاتو کې ما تقریبا هغه وویلې چې تر ډېره حده پورې د فقهاو ترمنځ پکې اتفاق دی ځینې مسایل پکې چون هغه د فقهاو ترمنځ پکې ډېر زیات اختلافي دي نو هغې ته ما ډېر زیات هغه ونه کړې نو هغې کې مې تفصیلي بحث ونه کړې او نه به ډېره ضروري خو دغه اتفاقي شرایط دي د فقهاو ترمنځ نیت پر رابطه م انشاءالله کېدای شي یو ځای کې موږ د روژې په اقسامو کې بیا د نیت خبره م وکړو چې په کومو عباداتو کې نیت ضرور دی او په کومو کې ضرور نه دی په تفصیل سره به انشاءالله هغې کې بیا خبره وکړو الله متعال مو خوشحاله لره په الله متعال مو سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته